له زړو بانک نوټونو د خلکو شکایت. دلته د ننګرهار مرکزی ښار جلال آباد کې ځایي خلک د زړو بانک نوټونو د شتون شکایت کوي او زیاتوي چې هیڅوک یې ترې د راکړې ورکړې پر مهال نه اخلي. دوی د افغانستان بانک له مسؤلینو غواړي چې له ښارونو دې زاړه بانک نوټونه راټول او پر بدل کې دې نوي بانک نوټونه بازار ته عرضه کړي. کلدار چې کپ خلکو اغستله ولې دا زموږ افغاني هویت دی، باید دا موږ سر سترګو باندې والو. د شکوانې نه اخلي، دکاندار نه اخلي، یو بل نه اخلي. زاړه نوټو سره ډېر مشکلات خلکو سره مخ ده. هر یو سرادي زوړ نوټ کو نه اخلي که سره تور کې 500 کې 200 کې تقاوت کوي او حکومت په کار دي مخنیوي کوي او دا نوټر مرګ نوې نوټونه راو باسي. دغه خلکو ورخوا د صرافۍ بازار مخې ته د سړک په غاړه ناز د وړو بکسو لرونکي صرافان هم له دغې ستونزې شکایت کوي او وایي له دوی خصوصي بانکونه نه اخلي او لوی صرافان بیا ورسره په توپیر تبادله کوي. هغه خلک چې جواز لري هغه به کولای شي چې بانک یې بدل کړي، هغه ته اجازه شته. خو څوک چې جواز نه لري هغه له به اسانه نه بدلوي، هغه بیا کمیشن اخلي. نو هغه په سلو کې خپل فیصدي لري، 2% 3% یا 10%. بانک هم چې د شخصي بانکونو ته ویلي دي، خو شخصي بانکونه چې دا دغه کوي، مطلب خلک بازابي د سي پاسانتیا باندې نه بدلوي. درته حکومت نه دا خاص دی چې دا زړی چې د هر چاته بدلي. د صرافانو اتحادیې مسؤلین بیا دا نه مني چې ګواکې لوی صرافان دي له وړو هغو بانک نوټونه په توپیر واخلي. دوی وایي دوی د افغانستان بانک د لایحې سره سم خپلې چارې مخته وړي او ټولې هغه پیسې اخلي چې د چلخ وړ وي. افغانستان بانک موږ ته چې هغه کومه لایحه راکړې موږ د هغې په طرز العمل باندې روان یو. انشاءالله تر اوسه هم د هغې نه تکتي نه ده کړې او بیرون بکسو والا چې وایي بکسو والا دا زموږ قانوني صرافان نه دي. موږ تر اوسه په بازار کې داسې کوم علامه نه ده لیدلې چې هغه خدای ناخواسته یو سړي ویلي چې زه دا پیسې نه اخلم. هغه پیسې چې د افغانستان بانک سره د چلش وړ دي هغه زموږ ټول صرافان بغیر له قید او شرط نه موږ ورته توصیه کړې اخلي. د دغې ستونزې په اړه د نظر اخیستلو په موخه په ننګرهار کې د افغانستان بانک تر دروازې ورغلو، خو له هڅو سره یې په نظر اخیستلو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان بانک په کراتو په دې اړه اعلانونه خپاره کړي دي او ویلي دي چې د دولتي بانک د استازولیو ترڅنګ په ولایتونو کې ټول خصوصي بانکونه زاړه بانک نوټونه په نوو بدلوي او هر څوک کولی شي چې زاړه پر نوو هغو تبدیل کړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.